د ننګرهار سپین غر ولسوالۍ کې د خواوشا 18 کلونو دښمني په دوستۍ بدله شوه. د سپین غر ولسوالۍ اړوند د مامند دوړۍ سیمې اوسیدونکو اجر خان او حاجي امین جان کورنیو ترمنځ د خواوشا 18 کلونو دښمني د قومي مشرانو په منځګړیتوب د یوې غونډې په ترڅ کې په دوستۍ بدله شوه. د پنجشنبې پر ورځ د ننګرهار سپین غر ولسوالۍ اړوند شډل سیمه کې د دغې روغې جوړې جرګیزو مولوي عبداللطیف، قومي مخور الحاج اسمت الله شینواري، ملک زر محمد، ملک حاجي اکرم، حاجي مسافر خان، حاجي سمین الله، سیدان محمد او حاجي سیالګل لخوا د فیصلې اورېدو او دواړو کورنیو د غړو په خلا کېدو په پار لویه قومي غونډه جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې ګڼو ویناوالو د یووالي او اتفاق په هکله خپلې ویناوې واورولې او له دواړو طرفونو یې مننه وکړه چې د جرګې خبره یې ومنله او په یو ټغر سره کېناستل. د دواړو کورنیو ترمنځ دښمني 18 کاله وړاندې د ماشومانو په سر د سوک څپېړې له امله چې پکې یو تن مړ شوی و رامنځته شوې وه، نن حل او فیصله شوه. دواړه خواوې په شوې فیصله خوښ دي او وایي چې له دې وروسته به د پخوا په شان ښې اړیکې پالو. اجر خان او د میجر او د حیات خان او د ایواز خان له طرفه د ستاسو د ټولو په حضور کې زموږ د دغه ترزوي امین جان او قاری بشیر الله له طرفه موږ عفوه ده دا دغه وه دښمني منځته راغلې وه. الله تعالی دا په خیر سره تمامه کړه، موږ ته عفوه وکړه او دې نه بعد بس الحمدلله موږ ازاد او مخکې مو اوس داسې سوچ هغه د میډیا او د خلکو د ولسونو په مخ کې او د مشرانو په مخ کې د جرګې مخکښ غړي قومي مخور ملک اسمت الله شینواري د شوي فیصلې او په شینوارو قوم کې د جرګې د ارزښت په هکله وویل جرګه په کم مصرف د جانبینو د رضایت په کم وخت بنیادي روغه جوړه کوي او هیڅوک ورڅخه د انکار جرأت نشي کولی. همدارنګه داسې ارزښت دی چې د ملامت او سلامت دواړه د ټیټ سترګۍ او شرم څخه ساتي. ډاکټر اسمت الله شینواری دی، د دې منطقې اوسېدونکی یم. د جرګې په باره کې به لویه مجموعه څومره فکر وکړو. جرګه هر هغه شی دی چې په ډېر کم وخت کې په کم مصرف باندې او د ډېرو تکلیفونو او د ډېرو مشکلاتو پرته یو موضوع حل ته رسولی شي. زموږ شینواری کم چې دی په دې کې یو ښه ډېرو دستور لري، د محکمې پرېکړې ته به هم ولې درناوی لري، خو چې څومره زه معلومات لرم دا ولاړ خلک دي دا د دې جرګې پرېکړو ته ډېر درناوی لري. یعنې ډېرې قوي موضوع خو یو چا ورله یو فیصله کړي هغه موضوع کله کله کې په ډېر تاوان بدلیږي، خو دا وایي نه زما هغه فیصله په ماتېږي، زه بله جرګه نه دغه کوم که نه. د ننګرهار د قومونو او قبایلو رئیس مولوي رحمت الله وایي د اسلامي امارت د راتګ سره سم تر اوسه 40 لوی او څه د پاسه 200 وړې بدۍ د قومي مخاورو په منځګړیتوب حل او زړه بدي خلک په یو ټغر سره ناست شوي دي. الحمدلله چې امارت ته راغلی تقریبا 2 کالونه څخه کېږي. په دغه 2 کلونو کې غالبا دا 140مه غټه روغه جوړه وه. دې کې داسې روغې جوړې مو تېرې شوي چې 21 کسه مړي پکې شوي او د 21 نه نیولې 12 14 15 دغه اوس کومه تاسو اوس ظاهراً په خپله ولیده دا یو مړي وه تقریبا 18 کالې شوي او 200 باندې څه برسره موږ وړې روغې جوړې کړي چې هغې کې موږ خپله باندې شراکت کړی کوم چې د زموږ ولسوالیو کې نمایندګانې دي یا موږ خپله شوراګانې جوړې کړي او فیصله کړي موږ ورسره پیدا شوي نو د 200 نه بره چې د مړو موضوعګانې نه وي لکه پټو د جایدادونو د سوک څپېړې داسې جوړې چې موږ سره ثبت دي د 200 نه بره هم ډک دي د 2 کلونو. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د همدې ولسوالۍ اړوند وچکوټ سیمې صاحبزادګانو سیمه کې د 2 کورنیو ترمنځ 20 کلنه دښمني هم د قومي مخاورو په هلو ځلو په دوستۍ بدله شوې وه. بسم الله الرحمن الرحیم. فیصله خط شپږم د 9 میاشتې د 1402 کال څرنګه چې د نن څخه 18 کاله مخکې د 2 کورنیو هر یو د مرحوم سویل خان او مرحوم شاولی خان د مرحوم توشا زامن او بل جانب امین جان د امداد خیل زوی او پنشیر د مرحوم حاجي فاروق جان زوی د مامند د داڼۍ اوسیدونکو سره شخړه رامنځته شوې وه چې په نتیجه کې سویل خان د سوک څپېړې له امله په حق ورسېد
نو د دې موضوع د حل لپاره دواړو جانبانو موږ مصلحینو ته هر یو ملک زر محمد خان، داد محمد خان، حاجي سمین الله، حاجي اکرم خان، ملکی ولسم خان، مولوی صاحب عبداللطیف، حاجي سیالګل، حاجي مسافر خان، سیدان محمد او ډاکټر اسمت الله شینواري ته مړ پړواک او اختیار راکړو. موږ مصلحینو چې کله د مرحوم صویر خان او شاه ولي خان د کورنیو د غړو سره خبرې وکړې نو یې راته وویل موږ په خپله خوښه او رضا امین جان او پنشیر ته او د هغوی کورنۍ ته عفه کوو او عفه مو کړې ده ورته. نو موږ مصلحینو د موضوع د لا حل و فصل لپاره په لاندې مواردو کې فیصله وکړه. امین جان او پنشیر کورنۍ به د مرحوم صویر خان د کورنۍ درناوی یعنې ننواتې کوي چې دغه نن موږ او تاسې په دغه ښکلي محفل کې سره راټول شوي یو. دوهم، امین جان او پنشیر کورنۍ به د داوړۍ هغه د کوټو ځمکه چې امین جان او پنشیر پکې اوسېدل یعنې د زاړه کلي په داخل کې موقعیت لري هغه به د مرحوم صویر خان زامنو ته ورکوي. من پرون ورغلی وو هغه ځای موږ ته دغه ځای موږ صرف په دې راکړه چې بیا د کور کلي او د ولس خبره نو موږ ښه وګڼله چې په لنډ به ووایم چې موږ دغه ځای موږ په خپله خوښه دغوی له ورکړی دی د دوی. دریم، د امین جان او پنشیر کورنۍ به د مرحوم صویر خان زامنو ته یو اندازه نقدي کومک ورکوي چې د اندازې تعین یې د جرګې په اختیار کې دی. دا په هیڅ کې نه دی کتلی موږ چې دې هلکانو هغه وضعیت ته وکاته بې کوره دي تقریبا د ودونو دي ودو مشکلات یې نه وو موږ دغه ښه وګڼله چې د دپاره یو څه نقدي کومک ورله ورکړل شي. څلورم، له نن څخه وروسته به دواړه جانبین یو پر بل د دعوې او تعرض حق په دې موضوع کې نه لري او که هر جانب وکړو مصلحینو او حکومت ته به 100 لکه افغانۍ جریمه ورکوي او د نه منلو په صورت کې به هم 100 لکه افغانۍ مصلحینو او حکومت ته ورکوي او هم به ضمانت کوونکي په لیکلي ډول ضمانت کوي. دا وه زموږ فیصله چې په 2 نقلونو یعنې 2 پاڼو کې مو ترتیب کړه. ومن الله توفیق. موږ جانبینو ته پورته فیصله د منلو ده. موږ دې په خاطر باندې چې په دې ځای کې بیا بیروبار جوړ نه شي دوی علني راغلي دي موږ ته ځکه چې واقع مړ راکړی دی او ګوتې دواړو جانبو لګولي دي.